عام مسلمان ته هم ښکنځل کول د حدیث د روی څخه دا جائز نه دي، دا فسق دی. هر مسلمان باید د دې څخه اجتناب وکړي او دا لازم دی چې د هغه څخه ځان وساتي. او حدیث شریف کې دا راځي چې انسان به پړ مخې په جهنم کې چولیږي یا ولویږي، د هغه غټه وجه دا دی چې د ژبې د وجې څخه بولیږي، چې د ژبې د غلط استعمالېدو د وجې څخه دغه سړی به پړ مخې جهنم ته ولیږي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چا چې ما ته د 2 شیانو ضمانت راکړي زه هغوی ته د جنت ضمانت ورکوم. هغه 2 شیانو کې یو شی چې کوم دی ژبه هم ده. ریاض صالحین کې یو روایت دی عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ابن مسعود رضی الله عنه سره روایت دی چې نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایي چې مسلمان تشکزل کول لا فسق دی او هغه قتلول دا کفر دی. او دا رقم ابي هريره رضي الله عنه روایت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتصابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. دا حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو در بل ته چې کوم ښکنځل سره کوي چې کوم سوای په هغه کې چې چا اول شروع کړی ده هغه سربراه دی تر هغه ساعت پورې چې دی پر مظلوم باندې زیادتی کوي. ولهذا عام مسلمان ته ښکنځل کول جائز نه دي. علماء کرامو ته د یو غیر ظاهري سبب بد ویل دا هم ناجایز دي. فقهای کرام داسې لیکي چې کوم سړی عالم ته ښکنځل د علم په وجه وکړي یا د علمیت په خاطر باندې وکړي پر دغه سړی باندې اندیشه د کفر ده. او کوم سړی چې د علماو سره بغض لري یا دغه کم د علم په وجه دوی سره بغض ساتي پر دغه کسانو باندې فقهای کرام لیکي چې پر دې باندې دا خطره د کفر ده. او فقهای کرام فرمایي چې دغه سړی د خپل ښځې سره نکاح ختمیږي، لهذا دی به د زړه له کومې توبه کوي او احتیاطاً به خپل نکاح هم دی کوي. لهذا علماو ته بغیر د عذره، یعنی مطلب د عذر مطلب دا چې شخصي دشمني د هغه سړي د شخصیت په وجه باندې ستا یو تضاد وي، لیکن که د علمیت په خاطر د علم په خاطر د قرآن یا د ترجمې بیانولو په خاطر د بیان په خاطر باندې که یو چا ته د علم په خاطر ښکنځل وسي یا د هغه سره بغض وسي پر دې باندې خطره د دې ده چې د امام څخه د ایمان خطره ده. په دې مجموع الانهور کې حواله داسې ورکړې ده وفي الفزازية فالاستخفاف بالعلماء لكونه علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى فضلا على خيار عباده. د علماء توهین کول دا د علم توهین دی. علم د الله یو صفت دی، د علم توهین کول چې کوم دی پر دې باندې خطره ده دی چې دا سړی کفر ته ورسېږي. یو بل ځای کې راځي هم مجموع الانهور نقل کړی دي من انهان الشرعية او المسائل التي لا بد منها كفر ومن بغض عالما من غير سبب ذا خيف عليه الكفر. چا چې د یو شرعي مسلې توهین وکړي چې دا زه نه منم دا څه کوم یا هغه رقم بل څه ویل یا عالم سره بغض عالما من غیر سبب ظاهر، د یو غیر ظاهري سبب څخه چې شخصي تضاد وي دغه علاوه د غیر علم په خاطر عداوت سره وکړي پر دغه سړي باندې خدشه د کفر ده. ولو شتم فم عالم فقيه او علوي يكفر. که چا د عالم خولې ته ښکنځل وکړه چې دا خولې غلط الفاظ راوځي علیه بالله مثلا د حدیث یې شوی چې دا غلط شان نو پر دغه کس باندې خدشه د کفر ده. اول ټوک 495 نمبر صفحه کې د دې تفصیلي وضاحت راغلی. لهذا عام خلکو ته ښکنځل نه دي پکار، علماو ته خو به طریقه او لا ښکنځل روایت نه لري، د دې څخه باید ځان وساتل شي.